توکل په الله. د ژوند ستونزو کې باور او سکون. په ژوند کې هر څوک له ستونزو او مشکلات سره مخ کیږي، خو د اسلامي تعلیماتو یو ډیر ښکلی درس توکل دی، یعنی په الله باندې بشپړ باور او ځان سپارل. توکل معنا لري چې ته خپله هڅه کوې، خپلې وسیلې کاروي، خو په پای کې پوهیږي چې نتیجه یوازې د الله جل جلاله له لاسه ده. د قرآن کریم په ډیر شمېر ځایونو کې د توکل ذکر شوی چې څوک په الله جل جلاله توکل وکړي هغه ورته بس او کافي دی. توکل موږ ته سکون راکوي ځکه چې پوهیږو چې الله جل جلاله زموږ حالتونه ښه پیژني او زموږ د ښه راتلونکي لپاره کار کوي. خو توکل بې هڅې نه دی. اسلام موږ ته وایي هڅه وکړه، پلان جوړ کړه، دعا وکړه، بیا په الله جل جلاله توکل وکړه. دا د ایمان قوي نښه ده چې په سختیو کې هم الله ته سپارل وکړو. یا الله موږ ته د توکل، صبر او سکون توفیق راکړه. زموږ زړونه له شک، ویرې او بې باورۍ پاک کړه او موږ ته خپل رحمت او برکت نصیب کړه. آمین. که دا پیغام زړه ته ولګېد نو د واو درمان چینل سبسکرایب کړه او له نورو ملګرو سره هم شریک کړه. کېدای شي د یو تن ژوند بدل شي.